نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دې د پاره مبعوث وو چې د نړۍ نه منکرات ختم کی او ټول هغه معروفات چې الله ورته معروف ویلې نبی علیه السلام ورته معروفات تعبیر کړی دی هغه په دې نړۍ کې تطبیق او تنفیذ کی ځکه نبی کریم علیه السلام خو یو قوم دون قوم نبی نه وو رحمت للعالمین د ټول د عالم نبی دی بیا خاتم النبیین نبی علیہ السلام فرمائی انا نبی لا نبی بعدی و بعد الخلفاء العلماء نو تاسو اوس جانشین یاست ای استادانو تاسو نایبین یاست تاسو د رسول الله خلیفګان یاست اوس نبی کریم علیہ السلام نایبین وارثان چې تاسو یاست په خارج کې دا داسې نه چې د پیغمبر علیہ السلام جیدات په تاسو ته ورسی دا داسې نه د نبی کریم علیه السلام دولت به تاسو ته ورسی دا داسې نه چې نبی کریم علیه السلام باغونه تاسو ته ورسی نه نبی کریم علیه السلام چې تاسو وارثان ګڼلې یاست هغه په اعتبار د تطبیق د شریعت او تنفیذ د قانون شریعت مولاي صل وسلم دائما ابدا